سبا مچا ویل چې دا خو رمضان مبارک راغی حکومت وایي چې رمضان مبارک ته به دا در نړانګه سي بیا به میدان خالی سي نو زه به یوه خبره ته وکړم چې طارق بن زیاد و بیا دا جنګ ته لاړو لشکر بوت بیا دشمن وال لشکر دریاب ناغلوری دشمن لشکر دریاب ناغلوری نو طارق بن زیاد په دریاب باندې کشته چې لشکر سپور کو و ایره غاړه ته پروتو دای د خپل لشکر کمانډر نو د آرډر جاری کړ حکم جاری کړ چې دا کشته ټوله وسوځو لاندې کمانډرانو ورته وویل چې دا د څرنګه حکم جاری کړ چې کشته وسوځو بیا به واپس چیزو طارق بن زیاد ورته وویل چې یا به دلته شهیدان کېږو یا به دا جنګ ګټو واپس تګ بیا نشته کشتیوں کو جلاؤ 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 کشتۍ وسوځوو امور هغه وینې ګرمول او ولاړل لکه چې پټ شول بیا چغې ډول د چغې ډول دا اسلام چې روا ده دا اعلان د ټوله دنیا واروي چغې ډول روا ده روا نو بیا کمانډرانو ورته وویل چې کشتۍ دې پاتې طارق بن زیاد ورته وویل چې کشتۍ ته اوس طلای ووایه یا ادھر مرنا ہے یا فتح حاصل کرنا ہے واپس جانا نہیں ہے جلاؤ کشتیوں کو نو ایغه دا خبره مشهوره سره چې څوک کفن تر سر وتړي او وایي چې یاره بیا واپسي نشته بیا دغه ته یو خبره مشهوره سوې ده چې موږ کشتۍ سوځولې دي وی هیو برنډ د بوټس نو حکومت وار موږ کشتۍ سوځولې دي وی هیو برنډ د بوټس حکومتا کشتۍ مو سوځولې دي دغه میدان ته راغلي یو قریشي صاحب کشتۍ مو سوځولې دي کلنرانو پوره نسله ګرانه وتله جنکۍ به دې ګټي نه پرون ماته کړي چې تور سرو ویلي وو پرون نن بیا سبا عمل وختي سړی لږلی و چې که تاسې نه نه یو پوره بیا موږ کلاشینکوفو سره تر وځو ما ورته ویله چې یوه خبره بیا ما له لوري ورو چې موږ که شهیدان وو بیا مو به نه لمبوه نه مو به جنازې کوو بیا هغه ځای کلاشینکوف پر باسه
جنازې په فاتحې مې د بیا خور لور مور نه چینېږي جنازې فاتحې دا شهیدانو نه وي دا جنت بلبلانې دا زمدي دا زمدي دا زمدي الله وایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون څوک چې په حق مړ شي دا شهیدان دي دې ته به مړي نه وایې مړي به دې ته نه وایې مړی چې وتیا په دې ګنهګاري یو شهید زمدای د زمدای موږه فجانو سردار څه فرمایي من قتل بالحق فهو شهید چې څوک خپل حق باندې مړ شي دا شهید ته دا به نه لمبوي دا به هغه سرو وینو جامو چې ښخوي حکومت ته دا پیغام ورکوم چې رمضان التراویح دا به په دغه میدان ته ته کوه په موبایل بیا ګورې ته داسې کوه حکومته چې د کوم کار دې شروع کړی ده د غداران مداریانو سره چې تا رابطې دي غداران مداریان دغه ته دې دا کار اوله کړی ده چې دا در نه چې څرنګه چې خراب یې کو خو ته نه یې خبر چې غدارانو مداریانو ته مې ملا ډوکی ورمات کړی ده دا غداران مداریان مو دوجي ته رسولي دي چې شپې لپه داسې پامه چې یا بیا خوب نه ورځي اخیر به په دغو غداریانو او په دغو مداریانو د پوډریانو والې کوو چې خپله به رګو ته ستنې لګوي نېشې والې مټې نه پڅانګوم دا بجلۍ والې مټې به خرابې دا بجلیو مټو نه به ذمهدارانو ته بیلچې ایمانه ته برانه کایګانې جوړوم بجلۍ خواسې نسته پچې دا زړی دی دا بجلی مچې که بجلی نه وي پچې دا تارونه مټې تاړو په کباړې خرڅوو او تربرو عزیزانو تاسو به وایو چې کور مې اوبه به راکړي که نه مې اکیره زه دا درته وایم چې دا ټکی پرېږده دا ټکی کوه چې کور مې اوبه مې ګټلې دي دا زه نوره اوس نوره زیاتې کیسې د هغه پاره لګیا یم دغه جنابه پښتون انقلاب راولوي پښتون انقلاب ټول پښتانه تاسې په تماشا دي ټول پښتون که هغه په دوبۍ ابوظبۍ په عربو چې ده که په افغانستان چې ده که په بلوچستان چې ده چې دنیا په کوم ګوټ چې پښتون ناست ده ټول دې په لنداره دي ټول دې په تماشا دي د هغه پګړۍ یا لونګۍ دې ډېره ده چې د خدای درکړه تربرو عزیزانو لشکی با 2 منټه زه لشکی داسې غمجنې خبرې تو ته وکړه که اجازه دي دیکھو تا په کور چې تا په کلي چې څوره خلک په اف سی چې په بارډر چې په تورو غرو چې پراته دي لاس لشکي چې کوچا چاوال پراته دي په خدای مې لوبتلي یو ورته وګورو دا چې د چا لاسونه چیک دي دغه چې چیک لرو یا دغو پښتنو دغو مروتو بیټنو په اف سی چې په بارډر چې تورو غرو چې وروڼه زامن
او ریرونه خریانه تربونه په تورو غرو چې دي او ټوله یې 20-25-30 هزار تنخواه ده ټوپکې پروژې یي که ده مخ چې ورډاز وایه او که هغه ورته ډاز وایه او ټول قبرستانو چې جنډې شته که نه ټول قبرستانونه ډک دي که نه روزانه جنازې کوې که نه روزانه د تور سرې په کورو چې پرچېږي که نه دا له څه شي نه تورو غرو ته تلي دا د وطن غیر آباد ده که وطن دې نه وای غیر آباد بیا به نن دلته خوره موره پلاره ښځې زامنو سره پراته وو بیا به تورو غرو چې نه وو پراته پرونه یو تاجوړی راوړ بله خبره درته کوم لاس چیګوو چې کوم څه پوښتنه ترنه کوم څومره دلته خلک دي چې هغه کوروال تربور عزیز کلیوال په کراچۍ او په پنجاب چې مزدورو ته تللي دي پراته دي که ډریور ده که بل ده دا ټولې مزدورې دي چې څومره مزدورې دي دا ټول لاسو ته وګورو د موبایلونو په وښورو دغه یې نن ما پښتون حال ده دغه نن ما پښتون حال ده چې ټول په پنجاب چې او په کراچۍ چې پراته دي او مور او پلار یې دلته ځني دا اوږده شپه دا داسې تېروي چې کله په یوه څنګ واوړي کله په بل څنګ واوړي چې خدایه ما به زوی څه حال شي په څه حال به وي کوروال یې پریشانه زامن یې پریشان مور او پلار یې پریشان او دوی په پنجاب او په کراچۍ چې پراته دي بل سوال درنه کوم بل څومره تاسې وال کلیواله تربونه عزیزان په دوبۍ او ابوظبۍ چې او په باره ملکانو چې پراته دي لاس چیک کو په خدای مې چې مسافري څومره ګرانه ده زړه دې پرې کوي زړه دې وچوي دلته مور او پلار څه حالي دلته کور چې څه حالي په خدای مې راوتلی لږکي خو دا خلکو نه پوښتنه وکړو چې چا زوی ورور دوبۍ ابوظبۍ ته ځي سعودي عرب ته او په جازو ډېر رخصتوي او د وړوکي ماشومان یې پښو چرغړي چې ابا مر نه ده ابا چیرې له لاړې دا لې پلار اوښکې تویوي دا لې وړوکي ماشومان په جازو ډېر په زړه ارغړي او دلته ټول چې خویندې میندې مور او پلار یې په زړایي دا ولې دا تا وطن غیر آباد ده که وطن دې آباد وی ولې به په ما باندې دا غم و بله پوښتنه څنګه کوم دغه میدان کې څومره کسان دي چې هغه ورور زوی تربور عزیز کلیوال یې مدرارو اوبو په ویالو باندې چېرته غولو چې چېرته سوپو چې پراته یي ښکلي بچیان نوجوانان آیسه پودر څه کوي په خدای مې لوبتلو لاس چیک کو دا خلکو ته وګوره دغه ورونه زامنه کلیواله تربونه عزیزان آیسه پودر څه کوي زامنه دا ښکلي نوجوانان او بچیان دا مدرارو اوبو په ویالو چېرته په ګنجیانو چې پراته یي آیسه پودر څه کوي دا ولې دا غریبت ده دا نیستي ده دا غم ده دا پریشانی ده له غم نه له پریشاني نه له ټینشن نه دا خلک په آیسو په پودرو باندې لګیا دي دا صحیح ده که نه ده صحیح بله پوښتنه ترنه کوم په خدای مې لوبتلیو چې تاسو کلي چې تاسو علاقې چې تاسو کورو چې څومره تاسو بچیان نوجوانان دي چې مجبور دي او په سړکو باندې په روډو باندې نورو ځایانو چې بازارو چې غلا ډاکې کوي لاس چیکو څومره دي پټوی یې ما دا ولې دا غریبت ده نیستی ده یو نوجوان به غلا ډاکې نه کوي چې دا
ځان ته موټرسایکل نشي کولی دای ځان ته کښلی موبایل نشي کولی دای ځان ته کښلی جوړه نشي کولی دای ځان ته کښلي بوټان نشي کولی دای ځان ته کوټه نشي جوړوی دای ځان ته واده نشي کوی دا یارانو دوستانو ته چکر ته نشي تللی دا یارانو دوستانو سره صحبتونه نشي کوی ده په جیب کې پیسې نه وي ته ماته ووایه چې دای په غلا ډاکې کوي که نه بیا کوي بله پوښتنه اخري ترنه کوم چې څومره بچیان نوجوانان دي چې دای د غریبت نه انیستي نه عزتونه خرڅوي خبره به صفا که ولاس چیک کو دا کیسه هلکه دا خو کوو بیا دا ما تر پیښه ده تا ته تر پیښه ده هر سړي ته ور پیښه ده چې له ډېر غریبت نه له ډېرې نیستي نه له ډېر مصیبت نه بیا عزت خرڅوي سړی اوس رایسا 20 लाख ځکه د 20 लाख کنال نمبر 1 نمبر 2 بیٹنو چې دی 21 تیلو خزانې دي بیٹنو چې سرو زرو خزانې دي غرونه تا چې دي میدانونه تا چې دي ریګستانونه تا چې دي څلور موسمونه تا چې دي قابلیت په نوجوان چې دی ټیلنټ قابلیت په تا چې ده تکړهتوب په تا چې ده ننګ په تا چې ده دنیا هر څه په تا چې دي هېڅ شي کمی دی نشته ټوله مځکه د خزانو نه ډکه ده ټول غرونه د خزانو نه ډک دي دریابونه په تا چې دي اوبه په تا چې ده دنیا ټول وسایل په تا چې دي دې باوجود زه دغه حال مې ده چې د دنیا ته مې ښکاره کړ اوس یو شی غواړم چې ما ته امن راکړه او ما ته خړې اوبه راکړه اوس زه نه شپاړسمه ورځ ده په دغه میدان ناست یم چې ما ته امن راکړه او ما ته خړې اوبه راکړه په خدای مې لوبه تلي یو داسې پښتانه په تاجوړو چې شته په بخمرو چې شته په دمزو چې شته په هر کلي چې شته پښتانه شته دغه میدان ته نه روځي بلکې الټا سازشونه جوړوي منصوبې جوړوي ډي سره میلاو دي ډي پي او سره میلاو دي کمیشنر سره میلاو دي تورمخو سره میلاو دي او دلته د خپل تربونه عزیزان دا شرمنده کوي دا بېعزته کوي دا خرابوي دې ته منصوبې جوړوي دې ته سازشونه جوړوي داسې تربونه عزیزان دي مبارک صدقه ما تربو ته دا پښتو غیرت دا کوم خلق دي چې دغه میدان ته نه راځي دغه میدان پاره منصوبې او سازشونه جوړوي دا تاسې پېژنو که نه دا تورمخي دا تورمخي هر کلي چې شته که نه چې دغه میدان ته نه راځي ولې ډي سي سره ناست دي ډي پي او سره ناست دي فوج سره ناست دي تورمخو سره ناست دي مرکې کوي میټینګان کوي او دو تا ته دغه میدان ته منصوبې جوړوي چې دا خلک شرمنده کړو او دا خلک بېعزته کړو او دا خلک دنیا چې وشرموو په دغه غیرت او په دغه پښتو او په دغه تربرګنت دی یو لک ولې لعنت دا هغه خلک دي
چې دا ضلع ټوله دوه خوړلې ده دا ضلع دوه خوړلې ده دا ضلع دوه خوړلې ده دا ضلع دوه خوړلې ده دا هغه خلک دي چې دا خړې اوبه یې تر باندې دا تور مخي ډیسي نه دي بند کمیشنر نه دي بند په ډیسي او په کمیشنر دغه تور مخو دا خړې اوبه باندې چې د کورو چې ناست دي او الټا دغه میدان ته منسوبې سازشونه جوړوي شیم بے غیرتو بے عزتو بے شرمو ښځو سره پراته اوسو لاک پښې ټینګوو بوټان پالش کوو اوس په یوه فیصله به کوو یو میم ټیم د بیا تان شوري کوو چې دغو تور مخو سره به جنګ کوو که نه تیار دغو تور مخو سره به جنګ کوو که نه دې تور مخو سره به جنګ کوو که نه ټول تیار یو په ولاړې ودرېدو چې څوک تیار یي لاس ټیټ کړو رمضان به دلته تېروو که نه عید به دلته تېروو که نه دا جنګ به کوو که نه دا جنګ به ګټو دا جنګ به ګټو دا جنګ به ګټو یا الله که موږ په حقه یو فتح راکړه آمین په ناحقه یو بیا مو په مځکې ګټ کړه یا الله که موږ په حقه یو خو فتح راکړه امداد مو وکړه چې د کوم خلک په ناحقه دي دا تور مخي خدایه دنیا چې یې شرمنده کړي آخرت آمین نعرې تکبیر الله اکبر نعرې تکبیر الله اکبر نعرې تکبیر الله اکبر اسلام زنده‌باد پاکستان زنده‌باد پښتون زنده‌باد پښتون زنده‌باد مروت بیٹھانے بائی بائی بای بای مروت بیٹھانے بائی بائی بای بای سارا پښتون بائی بائی بای بای سارا پښتون بائی بائی شکراناریه ته تکو تاسو به وایو امن غواړو بل ناره ته کوم به بیا خړې وبو غواړو 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 امن غواړو 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 امن غواړو 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 امن غواړو 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 خړې وبو شو غواړو غواړو اوس هغه ما پلار نکا تړان چې اچول هغه تړ واچو کچېرې چاته لوټیا چمچې معلومې په چې منشن نه کو بیا کده میدان ته راغلو شر پاره یا پروګرام خرابونه پاره شی به مو ماتو بې شرم او بې حیاو هلې ښځو سره پراته اوسو نه شرمېږي نه خفه کېږي ځینې پګړۍ وال دي پچې کور یې په چندو په وظیفو چلیږي دو مشري دعوه کوي دا منشن کو دا لوټیا چمچې هر کلیچه موجوده دي تاسې به سوځې ګورې به ښځې سره به په کټ پروت یې ښځې سره به په کټ پروت یې سوځې به لوټې بې غیرته چمچې مالشتي پالشتي ډاکو سره درېدا یې نه څه الټا سازشونه کوي ته دې نه پېژنده بس سموسا درکړي دفتر چای یوه پیاله چای بیا غلط سي څه خو وایو پېژندو که نه دا لوټیا چمچې ये दो बाल बदमाशी है गुंडागर्दी से खाई चिंचा लोटा वार्ड मरे दा कार करा दे दा कार
چې د ښځو سره پراته یوازې وي. دا د چړپوړي ول کارو چې په دا خپلو بیا چې چړپوړي ول مانډو او چې موږ ته ورمنډلي به دي په سم بیا په ور مانډو ښځو سره پراته دي خوبونه نه ورځي. چیگه کاوتا तरबुरीता जो होते हैं का ना तरबुरीता Kursiy to'lovi, chichir kursiy rizal to'lovi.